ملا هیبت الله د پکتیا چارواکو ته ګواښ او خبرداری ورکړی. درنو لیدونکو ستړي مه شئ. د اسلامي امارت مشر د پکتیا والي ملا مهرالله حماد په ګډون له یو شمېر چارواکو سره لیدلي او ترې غوښتي دي چې د وزیرانو د امر منونکي اوسي او د اسلامي امارت د پایښت لپاره باید سخته تېره کړو. دا لیدنه د پنځنۍ یا پنجشنبې پر ورځ ترسره شوې، خو څرګنده نه ده چې ملا هیبت الله اخندزاده آنلاین له دوی سره لیدلي او که د پکتیا ټول چارواکي یې کندهار ته غوښتي. د اسلامي امارت لوی ویاند پر ایکس لیکلي چې مشر یې د پکتیا چارواکو ته ویلي چارواکي د خپلو چارو او دندو ته ځیر شي، له بې غورۍ څخه دې ځان وساتي. د اسلامي امارت واکمنۍ د پایښت لپاره باید سخته تېره او زیار وباسو. زغم باید ونه بایلو او ګواښ وکړو چې اسلامي امرونه پلي شي، په ځانګړي ډول امر بالمعروف چې د اسلام اصلي موخه ده. اوس وخت دی چې په وټاییزو یا اقتصادي، سیاسي او پوځي چارو کې اسلام پلی شي. ذبیح الله مجاهد لیکلي ښاغلي اخندزاده د دغې لیدنې له ګډونوالو وغوښتل چې د خپلو اړوند چارواکو د امر منونکي اوسي. دا لیدنې پر داسې مهال کیږي چې په دې وروستیو کې د چارواکو ترمنځ د ژورو اختلافونو راپورونه خپاره شول. راپورونه وایي چې کندهار او حقاني ډله په یو لړ موضوعګانو سره ژور اختلاف لري، خو د نجونو پر زده کړو بندیز ناندریز شو او د حقاني ډلې مشر په اشاره کندهار تورن کړ چې واک یې ګاڼه کړی او د خپلې خوښې اړوند پریکړې کوي. د امر بالمعروف وزارت سختې پریکړې، د واک ګاڼه او د نجونو د زده کړو بندیز ترڅنګ یو لړ نورې ستونزې د دې لامل شوي چې د اسلامي امارت ځینې لوړپوړي چارواکي اړ شول ترڅو دندې خوشې کړي او په نورو هیوادونو کې ژوند غوره کړي. درنو لیدونکو له ملتیا مو مننه.